د پښتنو چې کوم دود دستور او د ښه خوی دی سیالي دا اوس په بله معنا باندې نن سبا چې دی هغه مشهوره ده. سیالي مطلب و احترام، عزت، یو ښه حیثیت، یو بل سره ښه چلن، وفاداري او شفقت په چا پسې کوانګه او د چا سره یو ننګ و د عزت یو ښه چلن د خپل خپلوانو رشتهدارانو سره ناسته ولاړه د احترام په حواله باندې یو ښه پښتو کوانګه دغه سیالي وله. اوس نن سبا سیالي چې د هغه په دښمني او په نمود و نمایش باندې او په ریاکاري باندې بدله سوې ده. خلک یو بل سره دا طرح سیالي کوي لکه دا چې وفاداري او مینه او محبت نه وه، بلکې دا خوی چې دی دا د دښمني یو خوی دی. نو سیالي چې دا هغه اوس بدله سوې ده، هر څوک و چاته وایي ته زما سیال نه یې، لرې کېږه لرې کېږه. دا رقم دا یو ښه خوی چې د پښتونولي غولو هغه اوس بدل سلو. زموږ په رویه کې دغه تبدیلي ولې راغلې ده او سیالي برته موږ په وفاداري، په مینه او محبت، احترام، په عزت باندې او په ښه پښتو په ناسته پاسته باندې د یو بل سره ښه تعلق په بنیاد باندې دا برته موږ څنګه بدلوی سو، ژوندی کولی سو. نن به موږ پر دا مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن زه دلته د پښتنو په حواله باندې، د اسلام په حواله باندې، د دود د دستور په حواله، د روایات په حواله باندې، زموږ د ټولنې په حواله باندې مجلسونه کوم. نن دا زموږ چې کوم د پښتونولي چې کوم یو سیریز دی، دا پلی لیست دی، په دا کې په مختلف شیانو باندې ما خبره کړې ده چې پښتونولي د پښتنو قانون او عدالتي نظام، آئیني نظام ته وایي. یو ان ریټن لا ده، یو کوډ آف کنډکټ دی، یو ضابطه اخلاق ده. اوس په دا پښتونولي کې ډېر دود دستورونه، رواجونه او قدرونه او ویلیوز دي. په هغې باندې موږ قدم په قدم باندې مرحلهوار خبرې کوو. تاسو په دا پلی لیسټ کې زما دا نور ویډیوګان هم کتلی سي چې ما پر دا باندې مجلسونه او تبصرې کړي دي. خو نن موضوع د پښتونولي یو ښه قدر سیالي ده او دا سیالي و چیش ته وایي او دا ولې بدله سوې ده او برته څنګه موږ یې راژوندی کړو. نو دا زموږ د ټولنې دپاره ډېر فایدهمنده ده. دوستانو اکثره به تاسو لیدلی نه چې د چا کره څوک میلمه وي نو هغه وایي چیرې تللی وایي تللی وم یاره د یو سیال میلمه ولمه نه. نو دا ولول کیږي. او بیا چې دلته یو څوک د چا سره شر و دعوه کوي، دا بل ورته ووایي چې حیثیت یې نه لري او هغه د ده د حیثیت مطابق نه وي، نه دته خوند نه ورکوي چې د هغه سره شر و دعوه وکړي. نو په لغاز کې او په پیغور کې ورته ووایي ځه تېرېږه، ته زما سیال نه یې یار، زه ستا سیالي نه کوم، تېرېږه ته وګوره زما سیالي وګوره، ستا په وس کې نه ده چې زما سیالي وکړي. نه نو پیغور ورکړي. او دا سیالي و چی ته وایي؟ سیالي دوستانو یا سیالي د پردي قوم سره نه کیږي چې ته پښتون یې او د بلوچانو سره سیالي کوې، نه یا ته پښتون یې د پنجابیانو سره سیالي کوې. سیالي په خپل قوم کې، په خپل رشتهدارانو کې، په خپل خپلوانو کې، ګاونډۍ کې، په کلي کې، په محله کې، په کور کې، په شاوخوا علاقو کې، یعنی د کور څخه د باندې د ورونو سره سیالي نه کیږي. نه لیکن نن سبا یې خلک کوي. نن سبا خو هغه حالات نه دی، الله دې موږ معاف کړي. په دغه خو موږ مجلسونه پر کوو نه چې لګیا وي چې بدبختو سیالي دلته په ورونو کې نه کیږي، په خویندو کې نه کیږي، د پلار سره نه کیږي. سیالي د کور څخه د باندې ستا د خوني رشتې چې دي د هغه څخه د باندې شاوخوا نږدې علاقه کې کیږي. دا نو نه د وروره چې ته د سیالي دا قدر د پنجابیانو سره کوې، د بلوچانو سره کوي، د انګریزانو سره کوي، د جرمن سره کوي، د فارسیوانانو سره کوي، یا په خپلوانو رشتهدارانو شاوخوا ستا عزیزان، عزیزو قریبو تربورو دا خلکو سره سیالي کیږي. او سیالي چې د هغه دا نه دی چې د حسد کو حسد دی یا کس دی چې د یو چا مو کوي ته به هم خامخا کوي. یا په مثبت حواله باندې پخوا دا کېدل، دا د پخوا د پښتونوالي چې کوم قدرونه روان دي، سیالي و دا ته ویل کېدل وروره چې یو څوک ناجوړه دی
در هسپتال یې ورسوه، در ملا صاحب یې ورسوه، در پیر صاحب یې ورسوه. یو څوک سفر ورته اوږد دی، ته هم ټانګه ورته ودروه، آس ورته ودروه، اوښ ورته د خپله خچره ورکه، د خپل سواري ورکه، د خپل اوښ ورکه، د خپله ګاډۍ، د خپل موټرسایکل ورکه، یا یې خپله در یو ځاګي سره ورسوه چې هغه و تا ته دعا وکړي. دغه ته سیالي وایي، دا ته مدد وایي، دا ته نصرت وایي، دا ته مینه او محبت وایي، دا ته عزیزګلوي وایي. یو څوک بیا په عزیزانو کې د ډېر کمزوری دی نه، تا یو مالي مدد سره وکړي، خرچه دې ورکړله، هغسې هم زکاتونه او صدقات کوي، نو دا خپل خپلوانو رشتهدارانو ته ورکړي چې هغه هم لږ راپورته سي، د دنیا د سیالي مطابق سي، نه د قومو د سیالي مطابق سي، د ګاونډیو د خلکو د سیالي مطابق سي. نو د خلکو سره مدد و نصرت وکړه، د چا وینه پکار و، یو مظلوم ولو، یو مظلوم ولو ورور، هغه ظالم چې دی هغه ورته ولاړ دی، نو ته ورسره ودرېږه، د ده سره ملګري وکړه، وژه پر وژه ورسره ودرېږه، د دې کونډې سره ودرېږه، د دې یتیم سره ودرېږه، د دې مظلوم او بېوسه بېچاره سړي سره ودرېږه، غریب سړي سره ودرېږه، هغه سره مدد و نصرت وکړه، او دا ورته ووایه چې که چا د ده سره نقصان ورسوی، دی دې لکه ماته چې نقصان ورسوي، د ده نقصان زما نقصان دی. و دې ته سیالي وایي، دې ته وایي چې ته د مظلوم سره ودرېدې، تکړه ودرېدلې، وژه پر وژه ودرېدل، خلکو ته د چیلنج او ژواک دې ورسره وکړي، د خلکو ته دې چې دی هغه یعنې تړۍ دې ورکړله، او دا دې ورته وویلې چې بهی که د دا غریب سره باید چې څوک کار نه ودرېږي، زه یې ملګری یم. نو دا سیالي و دې ته وایي، نه مدد و نصرت و د عزت و خلکو سره عزت و ناست په دا خو نو سیالي نه سوه چې هغه پخوا یو مشهوره کیسه ده چې و تازه یې واده کړی ولو، زوم چې دی د سر که راتلی، نو د مور پلار ورته وویل دروند ولاړېږه، دروند کښېنه، د سیالانو که راځې دی لږ پام کوه، دی نه هغه وایي دا څه سپک دی. نو دی چې ورغلی نو نور خو نو سر نه سو په خلاص، به د غونګه دماغ یې و، تعلیم نسته، شعور نسته، اګاهي نسته، بس د ده چې څه خوښه وله هغه وه چې په لارې تلي، یو څو ډبرې په سارا کې پرتې وې، د غټې غټې ډبرې په صدریو په دغه کې په جیبو کې واچول، یو څو بیا په ګنډه کې هم اچولې، په پرتوګ به هم تړلي نه، هلته چې کور ته ورغلی دروند ولاړېدی، دروند کښېنستی، او ګسر ولاړېدی نه سو، نو بس چې کښېنستی به نو کښېنستی د ډبرو سره، بیا خلکو ولاړوئ نه ولاړېدی. نو دې ته خو نو سیالي نه وایي. نو سیالي نن سبا چې ده دغه د احترام په حواله باندې وله، او بیا خبره داسې ده د نن سبا سیالي چې دغه په نمود د نمایش باندې راغلی ده، یاره چې د چا کره واده وي او کوزده وي، هغه که یو ښه میلمانه سیالان راغوښتي وو، ښه زبردسته ډوډۍ وه، دی هم در دا سره ووځي، پرتوګ راپورته کړي، پیسې راپورته کړي، رستونډې راپورته کړي، د بل څه پور وکړي، پیمنټ وکړي، خواستدارۍ وکړي، یو ګاډۍ خرڅه کړي، یو مځکه خرڅه کړي، یو چم وکړي، خو غټ ټینټون او دغه دا ټینټون کناتون راوغواړي، ګلۍ بنده کړي، سکول چټۍ کړي، ډوډۍ راوغواړي، 3-4 د ښار کسانو ته ووایي چې وروره د 3-4 د ښار تنورانو ته ووایي چې بهی ډوډۍ پخه کړئ، ته دومره سوه ډوډۍ پخه کړه، ته دومره سوه ډوډۍ پخه کړه، ته دومره سوه ډوډۍ، هلکان دې پر موټرسایکل او ګاډۍ کې ور وځغلي، هلې ډوډۍ راوړئ، د تنور سره راوړئ، میلمانه مې راغوښتي دي، خلک مې راغوښتي ده، نو په پور باندې کړی دی. نن سبا ګلۍ یې بندې سي، سکول چټۍ سي، وروره کښېنان به چیرې ځي، ماجت بند سلو، دا زنانې او کښېنان مریضان به چیرې ځي، ولې د ده کره خو دی سیالي کوي، هلکه سیالي دې کوله بیا بیټک به دې هم غټ ساتئ، نه چې داسې سره سیالي دې کوله، د اوښ ساتې د دروازې هم بیا غټې ساته، نه د پلان ساتې او اوښ ساتې، دروازې هم بیا غټې ساته جوړوه. نو خبره مې داسې سره کوله، دا سیالي نن سبا په نمود و نمایش کې دی، د ډوډۍ دا ته را دعوت وکړئ د کوچنیانو، زه یې هم ورسره کوم. نن سبا خو عمره واجب هم په سیالي کې راغلی ده، ورور دی ولاړې زه ولې نه ځمه، نه نو نسته هغه همدردي، نسته هغه خلوص، نسته خدای خو ورته ګوري چې ته کسب کوې، سیالي کوې، که څنګه کوې، د ده حیثیت برابروې، بیا دې نو دومره خرچې او شیان کړي، بیا نو وایه د پښتو متل دی چې وایي د خانانو سره مې سیالي کوله، کور مې وران سو. نو کور به دې خود ورانېږي چې ته دا ته را سیالي کوې. سیالي و دې ته وایي، نمود و نمایش وایي. سیالي خو مدد ته وایي، نصرت ته وایي، یو جوړ ناجوړ په چا پسې پوښتنه وکړي، رښتنه وکړي، ټلیفون ور وکړي، د چا مدد و نصرت وکړي، یو څوک در هسپتاله ور ورسوي، یو څوک په سفر ورسوي، یو څوک سفر له راغلی روغبړ ورسره وکړي، ښه پښتو ورسره وکړي. نو ښه پښتو، ښه اخلاق، ښه عزت،
او ښه چلند د خلکو سره، و دې ته سیال خلک وایي نه، چې فراډ کوې، 2 نمبر یې او غلط چمونه کوې، د چا عزت نه ګورې، د چا خور مور عزت شین نه ګورې، دا ته خلک وایي ډېر ناسیاله سړی دی، ډېر بد سړی دی، ډېر غلط سړی دی، سیال سړی نه دی. نو سیال چې دی هغه سیالي خلک په دې کوي چې یاره زه در ده شاته پاته نه سمه، بس زه په معاشره کې په ټولنه کې د ده څه همیشه مخته روان یم، په پیسو کې هم، په ګاډۍ کې هم، په ښایست کې هم، په حسن کې هم، په بچیانو کې هم، په خاندان کې هم، په مرکو کې هم، په هر شي کې زه د ده مخته روان یم. دی شاته پاته هلته دی په کډې کې ایله سي، بس زه د ده مخته روان یم، سیال یم، خلک ماته وایي وا 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 څنګه سیال یې زبردسته. نو سیالي مطلب دا دی چې زه شاته پاته نه سمه، به دی د شاته پاتې زه مخته سم. دا خو نمود نمایش سو، کس سلو حسد سلو چې ته لګیا وې نه، ګلۍ دې بنده کړې ده وروره، بیټک دې جوړ کړی دی، بیټک نه جوړی او دا ته را لګیا وې نه. نو سیالداري خو نو د هغه ده وروره چې باهمي احترام دی، عزت دی، فاتحه خواني لري چاله ورلې، یو چاته د ښه دسترخوان ډوډۍ وکړله، یو نمود نمایش نه و، ریاکاري دې نه وله، و دې ته وایي. او که ته دا ته را لګیا یې فضول خرچي کوې، فضول خرچ سړی چې دی، اسرافه سړی چې دی، اخو الله پاک هم نه خوښوي، د الله پاک رسول هم نه خوښوي. ولې فضول خرچ اسراف والا چې دی هغه د شیطان رور دی. نو د شیطان رور څه خوښوي؟ نو دوستانو همیشه سیالداري کوئ. دا سیالداري په پښتنو کې د اوله سره روانه ده، د پیړۍ سره روانه ده، را روانه در نن حاله پرې را روانه ده، خو رنګ یې بدل سلو. باید چې موږ برته د خلکو سره همدردي وکړو، د مظلوم سره مدد وکړو، د چا مدد نصرت وکړو، چا لره ورسو پوښتنه وکړو، جوړ ناجوړ د چا یو مدد وي، مالي وي، جاني وي او زباني وي، د هغه سره یې وکړو. و دې ته جانداري وایي، و دې ته سیالي وایي. دا رقم جانداري او سیالي او عزت او احترام که موږ وکړو، نو په ټولنه کې په پښتانه خلک یو بل ته وایي دا ډېر سیال سړی دی، دا د سیال بچی دی، وا وا زبردسته، څه سیالي دی هغه ورځ د ما سره وکړله، کور دې ودان، الله دې د دې عوض درکړي. نو دا رقم پر خلوصه کار که د چا وکړي، د چا مدد نصرت وکړي، و دې ته سیالي وایي. دا که په ټولنه کې ژوندی سي، زموږ ټولنه، زموږ پښتانه قوم به نور بیداره سي، طاقتوره سي، د نورو قومو، د غټو قومو سیال به موږ جوړ سو. اوس خو موږ شاته پاته وروره په کډې کې پراته یو وروره، یو د بل سره مې اخیستې، سیالي کوو په دشمني کې کوو، سیالي کوو په نفرت کې کوو، په محبت کې نه کوو. سیالي په محبت او په باهمي احترام کې باید چې بدله سي، او دا د پښتنو ډېر ښه خوی دی، باید چې برته را ژوندی سي او د خلکو سره په مینه او محبت، په احترام او جانداري او په سیالي کې بدل سي. نو هله به زموږ قوم ترقي وکړي، موږ به هم ذهني طور هم صحیح سو او مالی طور به هم صحیح سو، او ټولنه به هم رواني، خدای به هم خوشحالي، د خدای رسول به هم خوشحالي، ته به هم پر سکون نه. ولې تا دا جانداري او سیالي د خدای دپاره کړې ده، او د خدای چې دی هغه خو نو د سیالیانو سیال دی نه. نو الله دې موږ ته دغه ښه لار راوښي او پر عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ، او په دا پلی لیست کې چې د پښتونولي نور ویډیوګانې ما ایښي دي هغه هم در سره وګورئ، او په وټساپ کې لینک کاپي کړئ او چاته ور واستوئ. ډېره مننه، تشکر. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.